سلامونه مې قبول کړئ ملګرو. هیله ده چې صحتمند به یاست او وختونه به مو په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدار، تاسو ګورئ تکنیکل همدار یوټیوب چینل. که تر دې دمه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکان در سره کلیک کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. په همدې ویډیو کې په دوو موضوعاتو باندې خبرې کوو. لومړی باینانس څه شی ده، دوهم باینانس کې څنګه اکاونټ جوړولی سو. باینانس څه شی ده؟ باینانس د کریپټو کرنسیو د ذخیره کولو، تبادله کولو او له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږلو ویب سایټ ده. خلاصه باینانس د کریپټو کرنسیو یا ډیجیټلي پیسو بانک ده. 3.5 میلیونه یوزر یا استفاده کوونکي لري چې همیشه په باینانس کې ډیجیټلي پیسو کاروبار کوي. په 2018 کال کې د کریپټو کرنسیو د تبادلې لپاره په نړۍ کې غټ مرکز ونومول شو. آیا کریپټو کرنسي تنها باینانس کې ساتل کیږي؟ نه، د کریپټو کرنسیو لپاره زیات ویب سایټونه موجود دي لکه کوایډکس، کوین بیس، بلاک چین، کوایبوکس.org، crypto.com او ټرست والټ او داسې نور. نو چې د کریپټو کرنسیو لپاره نور ویب سایټونه هم موجود دي، نو بیا ولې موږ له باینانس څخه استفاده کوو؟ د لاندې نکاتو په اساس موږ باینانس انتخاب کړی ده. اول سکیورټي. باینانس ډیر سکیور ده، یعنی د هک کېدا امکان یې ډیر کم یا هیڅ د امکان وړ نه ده. دوهم اویلیبلیټي. تر 2000 زیاتې کریپټو کرنسي کې موجود دي چې موږ تاسو یې هلته اخیستلی او خرڅولی سو. یعنی په نړۍ کې څه ډیجیټل کرنسي موجود دي ټولې په باینانس کې موږ تاسو پیدا اخیستلی او خرڅولی سو. ډېرې کمې داسې کرنسي وي چې په باینانس کې موجودې نه وي. لیز فی. کله چې کرنسي له یوه اکاونټ څخه بل اکاونټ ته لیږو فیس یې ډېر کم دی. یعنې کله چې موږ تاسې وغواړو ډیجیټل کرنسي له یو ځای څخه بل ځای ته ولیږو په ډېر کم فیس سره یې لیږلی سو. څلورم 3.5 میلیونه یوزرس لري. په یو سل اتیا هېوادونو کې له باینانس څخه استفاده کیږي، یعنې 3.5 میلیونه فعال کارکوونکي یا استفاده کوونکي لري چې له باینانس څخه استفاده کوي. پنځم QIC ویریفیکیشن. له افغانستان څخه هم هویت پکې تثبیت کولی سو، یعنې QIC له افغانستان څخه پکې ثبت کیږي. باینانس د اکاونټ جوړولو لپاره اړین شیان. اوس کوم شیان ضرور دي چې موږ باینانس اکاونټ جوړوو؟ لومړی سیم کارت. دا سیم کارت چې هغه ستاسو په نامو رجسټر وي، که چېرته ورک شي چې بیا یې بیرته ترلاسه کړی شي. که چېرته ستاسو سیم کارت تاسو په نامو رجسټر نه وي او باینانس اکاونټ پرې جوړ کړی، که درنه ورک شي او بیرته یې لاسته رانه وړئ، هغه پیسې به مو له منځه تللي. ځکه سیم کارت د دې اکاونټ جوړولو لپاره او د اکاونټ څخه پیسو ایستلو لپاره ضرور ده. دوهم ایمیل ادرس. داسې ایمیل ادرس چې پاسورډ یې تنها له تاسو سره وي، یعنې سیکیور ایمیل ادرس وي. دریم سټرانګ پاسورډ. باید داسې پاسورډ ورکړل شي چې حروف، اعداد او سمبولونه ولري، یعنې قوي پاسورډ وي او له چا سره مو شیر کړی نه وي. اوس په عملي ډول باندې د باینانس اکاونټ جوړوو. د باینانس اکاونټ په موبایل او کمپیوټر کې یو شان جوړیږي. د موبایل لپاره اپلیکیشن هم لري چې تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ. زه به یې لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې درته پرېږدم. کله چې دا آدرس را کاپي کوم، دا آدرس کولی شئ تاسې د ویډیو له ډسکرپشن څخه یې در واخلئ او له دې ځای څخه ولیکئ. دا آدرس به راواخلئ، په یو براوزر کې به یې پیسټ کړئ یا به یو براوزر په سرچ باکس کې ولیکئ. نو دا په فرق نه کوي که په کمپیوټر کې که په تلیفون کې یو شان د اکاونټ جوړول او د ویب سایټ خلاصول. نو دغه ادرس کله تاسو دلته پیسټ کړو په موبایل یا کمپیوټر کې، وروسته به یې انټر کړئ تر څو د باینانس ویب سایټ خلاص شي. اوس په رجسټر ناو باندې کلیک کوو. اوس راځو غواړو دا په ایمیل ادرس باندې جوړ کړو. په ایمیل ادرس جوړوي که په موبایل فرق نه کوي، و ایمیل ادرس ورته انتخابوو. اوس دلته ایمیل ادرس ورکوو. ایمیل ادرس ده پاسورډ ورکوو. پاسورډ باید تر 8 حروفه کم نه وي، غټ حروف، واړه حروف او اعداد او سمبولونه باید ولري.
راځو اوس په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو. دا به داسې راواخلئ، دې ځای سره به برابر کړئ. هر څو اوس وریفیکیشن کود خپل هغه ایمیل ته لیږي. راځو ایمیل چک کوو تر څو وریفیکیشن کود ورته راسي، هغه رااخلو. دا د باینانس لخوا وریفیکیشن کود ایمیل سره مو راغی، هغه کود راښود، هغه کود ده 4 سکسیس ته منتظر کیږو. دا ده اکاونټ ته لاګین سولو. نور موږ اکاونټ جوړ سولو، اکاونټ بیلانس 0 ده. په راتلونکي ویډیوګانو کې په دې باندې خبرې کوو چې څنګه موږ تاسو کولی شو باینانس کې کریپټو کرنسي واخلو، کریپټو کرنسي خرڅ کړو، په کریپټو کرنسي باندې ټریډینګ وکړو. نو هیله ده چې له دې ویډیو څخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي ویډیوګانو پورې په الله سپارم. ښه وخت ښې چارې. د نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.